د افغانستان اسلامي امارت تازه خبرداری پاکستان ته د افغان مهاجرو شتمنۍ ژر تر ژره ازادې کړئ. افغان مهاجر او افغانان بې سرپرسته نه دي. همدارنګه د اسلامي امارت مشرانو او د ملګرو ملتونو بشري سازمان د افغان مهاجرو په تړاو د پاکستان وروستۍ پریکړه غیر عادلانه بللې ده. دا چې د اسلامي امارت مشرانو پاکستان ته کوم خبرداری ورکړی دی، د ملګرو ملتونو بشري سازمان څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د پاکستان حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت خبرداری له هغه وروسته چې د پاکستان ظالم حکومت د افغان مهاجرو د ایستلو پریکړه کړې ده، له هغه راهیسې افغان مهاجر په ډیر بد وضعیت کې دي. افغان مهاجر د پاکستاني حکومت له لوري نیول کیږي او ملکیت او شتمنۍ یې د غنیمت په توګه غصب کیږي او د پاکستان حکومت یې ترې اخلي. اوس تازه د افغانستان اسلامي امارت د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له دغو کړنو لاس واخلي او دغه بشري تاوتریخوالی دې نور ودروي. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت پاکستاني چارواکو ته د افغان کډوالو د ملکیتونو د نیولو په اړه خبرداری ورکړی. د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې دننه په پاکستان کې او له پاکستانه د ایستل سوو افغان کډوالو د ضبط سوي شتمنیو او د هغوی د پیسو د ایستلو اجازه ورکړي. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هیڅوک باید هغه شتمنۍ چې افغانانو په سختۍ سره لاسته راوړي د غنیمت په توګه ونه ګڼي. افغانان دومره بېوسه او بې دفاع نه دي چې نور یې په زور د دوی قانوني ملکیتونه غصب کړي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال د پاکستان حکومت ته په اشارې سره زیاته کړه که څوک د افغانانو شتمنۍ تخصیص یا وګرځوي، په ټاکلي وخت به حساب و کتاب وسي، له داسې تېروتنو باید ډډه وسي. همدارنګه نړیواله ټولنه وایي پاکستان دې پر خپله پریکړه یو ځل بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ او د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي تر څو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو پر خپلې پریکړې یو ځل بیا غور وکړي او د دغې پریکړې څخه دې لاس په سر سي. د بښنې نړیوال سازمان پر ایکس ټولنیزه رسنۍ د پاکستان دغه پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې او ویلي دي چې د کډوالو ایستل د دوی د امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنې پیدا کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د پاکستان دغه پریکړه به بشري ناورین رامنځته کړي. د افغانستان د اسلامي امارت نورو لوړپوړو مشرانو لکه د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، کورنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او دا له افغان مهاجرو سره وحشت او بربریت بللی دی. قدرمنو لیدونکو، له ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.